ترکیه هیواد ته د طالبانو تازه خبرداري او اخطار. طالب ډلې نن د یو خبرپاڼې له لارې په افغانستان کې د ترکي سرتیرو د پاتې کېدو په وړاندې مخالفت ښودلی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې ترکي چارواکو د امریکا په غوښتنه او هوکړه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پرېښودو پرېکړه کړې ده. دغه ډلې ویلي چې افغانستان او ترکیه مذهبي، تاریخي او کلتوري اړیکې لري او د دغه هیواد نظامی حضور به د دواړو ملتونو ترمنځ د دښمنۍ او کرکې لامل شي. طالبانو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په هر نوم د هر هیواد حضور اشغال دی او پر وړاندې به ودرېږي او په وینا یې ترکي چارواکي باید پر خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د دغې ډلې په خبره ترکیې تر دې مخکې ورسره ژمنه کړې وه چې د طالبانو د خوښې خلاف پرېکړه به نه کوي او اوس یې پر خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه پرېکړه کړې ده. نوموړي د چنګاښ په 18 اعلان وکړ چې د ترکیې او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ترکیې د راتلونکي مسؤلیت په اړه پرېکړه کړې ده. تر اوسه په افغانستان کې د ترکي سرتیرو د ماموریت څرنګوالي په اړه ډیر معلومات نشته، خو د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ورته سپارل کیږي. طالب ډلې تر دې مخکې هم خبرداري ورکړې وه چې په افغانستان کې د هیڅ هیواد حضور نه مني او د هوایي ډګر په ګډون د سفارتونو او نورو ځایونو د امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان. ترکیه هیواد ته د طالبانو تازه خبرداري او اخطار. طالب ډلې نن د یو خبرپاڼې له لارې په افغانستان کې د ترکي سرتیرو د پاتې کېدو په وړاندې مخالفت ښودلی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې ترکي چارواکو د امریکا په غوښتنه او هوکړه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پرېښودو پرېکړه کړې ده. دغه ډلې ویلي چې افغانستان او ترکیه مذهبي، تاریخي او کلتوري اړیکې لري او د دغه هیواد نظامی حضور به د دواړو ملتونو ترمنځ د دښمنۍ او کرکې لامل شي.